د پوهنې وزیر مولوي حبیب الله هغه وایي په افغانستان کې د زده کړو کیفیت مخ پر ځوړ دی. نوموړي د پوهنې نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې وویل په داسې حال کې چې وخت وسایل او امکانات لرو باید خپله لاس پر کار شو او د معرف کیفیت لوړولو لپاره لارې چارې ولټوو. د مخابراتو او معلوماتو ټکنالوژۍ وزارت ویان عنایت الله الکوزی وایي چې مخابراتي مارکیټ کې د سیم کارتونو د نشتون ستونزه حل شوې ده. ښاغلی الکوزی زیاتوي هیوادوال کولی شي د مخابراتي شرکتونو نمایندګیو کې سیم کارتونه ترلاسه کړي. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست په مشرۍ افغان پلاوی کابل ته د قرغیزستان له پلاوي سره لیدل او پر دوه اړخیزو سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو یې خبرې کړي. د عدلیې وزارت خبرپاڼې له مخې سرپرست وزیر نورالدین عزیزي په دغه لیدنه کې ویلي چې اسلامي امارات په ټیټ لګښت د قرغیزستان له لارې له چین سره د ترانزیټ غوښتونکي دي.